ته چې په سواد کې په 370 غټېږي په دیر نور کې په 400 په تاسو دا خپل ریټ د صوبې په لیول باندې جسټیفای کوي زموږ تاسو ته ویل دي او دلته نه دې مړه کړل یوازې زه تاسو سزا نشم درکولی سر د ناور نه چې کومه دا ما اوس هم زیاته لګولې ده سپي وخت نه 430 باندې په دې باندې هېڅ کمپرومایز نشته او زه ویډیو سره ورته دا وایم چې تاسو چې څوک وهلې باندې یو رسید تیار افغانستان او پاکستان د ملکان نواله ته تاسو پاکستان کې بسو پړځو دی په بار سره په بار سره ټول څه سیکلې لګي د دې ځنواله تر کلام کوي او د دې ځنواله تر اپر د الجزیره تر کوي دا په کلس کې لري چې په اوریدل نشي کوي اوریدل په دې کې چې یو چيني وخت د هغې قیمت کوي نه په یوه کې مدیر راځي فکر ویډیو ملک د مهنګایي یو لهر دی موږ وختل په وختل کوشش کوو چې ګرانیم کم شي او خلکو ته عوامو ته ریلیف میلاو شي ډسټرکټ پرایس ریویو کمیټي میټینګ زموږ منثلی کیږي هغې کې موږ د روزمره آیټم چې کوم دي د هغې قیمتونه فکس کوو نن میټینګ و ټول بازار کابینه تاجر برادري کم نور کاروبارونو سره ریلیټډ چې کم قصاب دي کم کباب والا دي کم کریانه سټورز دي کم دا نور دال چاول دي روټۍ دا ټول قیمتونه نن مونږ ریټس دوباره لږ خلکو دا دغه کوو کوم چې کاروباري حضرات دي چې یاره ګرانیم ده مونږ ته کم پریوځي نو هغه مونږ د مارکیټ نه سروې هم کړې وه او په ګراونډ هم قیمتونه چیک کړي وو نو هغې نه پس مونږ نن ریټ فکس کړه مونږ چې دا کم ریټونه نوټیفای کړو نو زمونږ اے سی صاحبان زمونږ ډي اف سی صاحبان ډسټرکټ فوډ کنټرولر سره چې کوم سټاف دي اے اف سیز دي دوی به بازار ته ځي او چې کوم قیمتونه مونږ نن د دې کمیټۍ په رڼا په میټینګ کې نوټیفای کړو د هغې به من ون امپلیمنټیشن کوي عوامو ته دغه یو ریکویسټ دی او دغه یو میسج هم دی چې تاسو د چا نه سودا لې تاسو بازار کې کم سودا لې کم آیټمز لې د دکاندار نه یو رسید غواړئ چې تاسو له په دې ریټ درکړي نو تاسو ته به تکلیف هم نه او نیغ په نیغ زمونږ اے سی صاحبان ډي اف سی آفیسز اے ډي کنزیومر دا ناست دی هغو ته وړي او په ایکشن علي او فوراً کاروایي به پې کېږي دا ستاسو د عوامو د تعاون نه بغیر دا نه کېږي دا 2-3 میاشتې داسې وه چې نور لږ ډېر انګیجمنټ شو او بل موږ ریټونه نوټیفای کړي دي که میټینګ هم نه دی کړی خو هغه پریویس منث چې کوم ریټ شو هغه موږ نوټیفای کړي دي داسې نه ده چې ریټونه هم نه دي نوټیفای کړي او دغه دي او په هغې باندې زموږ اے سی صاحبانو کاروایانې کړي دي کافي خلکو ته چې کوم دغه دی ریلیف کوشش یې کړی دی